نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په جنگ بدر کې فتح ومنتلې شو کنه نو دوه صحابه کرام مرګري کړو وی تاسو لاړ شئ او مدینه منوره کې زیره وکي چې مسلمانانو فتح ومنتله تاسو لاړ شئ مدینه منورې ته او هلته زیره ورکي چې مسلمانانو فتح ومنتله په دې کې یو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ یو سره بل صحابي دوی دواړه لاړو دوی چې لاړ کنه نو اسامه ابن زید رضی الله تعالی فرمایي وای دوی چې مدینه منورې ته رالو او موږ له زیره راکو چې مسلمانانو فتح ومنتله نو موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لور رقیه رضی الله تعالی باندې خوري په جنت البقیع کې اړولې وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله غزاله تکنه نو لوري ډیره زیاته ناجوړه ورقیه رضی الله تعالی عنها د عثمان رضی الله تعالی عنہ بیبي وا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تنو دا ډیره زیاته ناجوړه وا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل وته زموږ سره غزاله مزه ته پاتشه ته د رقیه خیال ساته نوی اسامه رضی الله تعالی فرمای وای چې کله زمون لزیره د جنگ بدر د فتح راغې کنه نو په دغه ټایم کې مونږ په جنت البقیع کې د نبی اسلام په لور باندې خوري اړولې چې دا زیره راته میلاو شو دا زیره راته میلاو شو نو دو صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته ولېګل او دا زیره ورکو مسلمانانو فتح ومنتله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره قیدیان مرګري کړو او را روان شو مدینه منورې ته قیدیان مدینه منورې ته راوستل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره مشوره کوله د دې قیدیانو سره څه وکړو د دې سره څه وکړو پریدو قتل کو څه چلو کو نو عمر رضی الله تعالی خپل مشوره وکړه وی د الله پاک پیغمبره زما رای داده او زما مشوره داده چې زه به توره راوالم زما چې په دې قیدیانو کې څومره رشته دار دي د هغې نه به زه سرونه ووم قتل وي ټول وجنو زه به خپل رشته دار وجنم ابوبکر به خپل رشته دار وجني هر څه او نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ته به خپل رشته دار وجني توره به راوالو ځکه چې دې خلکو موږ د مکې نه رستلي یو دې خلکو موږ ته ډېر زیات تکلیف راکړی دی د الله پاک پیغمبره هر یو تن به پاسې او د خپل رشته دار نه به سر ووي دا د عمر رضی الله تعالی عنہ مشوره وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا صحابه کرامو ته فرمایي مال مشوره راکې د قیدیانو سره سو کو ابوبکر رضی الله تعالی پاسې دو د الله پاک پیغمبره زما مشوره دادا چې فدیه به واخلو آزاد به کو فدیه به واخلو آزاد به کو زمونږ د نسب خلق دی زمونږ د قبیله خلق دی کې دې شي سبا ایمان راوړي نو کې دې چې دوی ایمان راوړي او فدیه واخلو موږ به مسلمانان نورم مضبوط کو اصلحي پیوالو نو ابوبکر رضی الله تعالی دا مشوره ورکړه وی د الله پاک پیغمبر فدیه به واخلو آزاد به کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی عمره ته چې کنه نو ته د حضرت نوح علیہ السلام او د حضرت موسی علیہ السلام په شانتی ستا شان د حضرت نوح علیہ السلام او د موسی علیہ السلام په شان دی نوح علیہ السلام چې د خپل قوم نه ډیر تنگ شو کنه نو بد دعا وکړه وی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا الله زمان د قوم نه په مخ د ځمکه باندې ولاړ کور مپرید الله نخنیم سو کاله مې ورته تبلیغ وکړو سیوا د یو څو تنو چې هغې ایمان راوړی الله چې د دوی نه پیدا کېږي نو نافرمانه چې پیدا کېږي الله ولاړ کور ته پرېمه ده په مخ د ځمکه نوح علیہ السلام چې تنګ راغی نو د خپل قوم خلاف داسې خیرې کړی وي او موسی علیہ السلام بد دعا کړې وه وی ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب الالم الله په دې مالونو باندې ورلا مهور ولا دا مالونه ورله ختم کا په دې زړونو ول الله مهر ولګو چې دنه نه بعد د سره ایمان نه راوړي الله د زړونو ول مهر ولګوا دومره تانکړم دومره ستړی کړم چې دوی دا فرعون د قوم ایمان نه راوړي الله په دې زړونو ول مهر ولګوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل عمر استا شان چې ده کنه په شان د نوح علیہ السلام او د موسی علیہ السلام دی چې هغه د خپل قوم نه تنگ را لبد دعا ورته وکړه تم د خپل قوم نه چې تنگ را لین ته وای سرونه تیرو
ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وستا شان چې د کنه په شان د ابراهیم علیه السلام او د عیسی علیه السلام دی ستا شان داغي په شان دی وی ابراهیم علیه السلام د خپل قوم د پاره دعا غواړي کنه ډیر نرم دی له ابراهیم علیه السلام نو ابراهیم علیه السلام فرمایي و فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم الله چې زما تابعداري وکړه دا خو زمانه دی الله دا خو مسلمان دی خو الله چې څوک ستانه فرمانی کوي کنه نو ته غفور رحیم الله کو بخینه بیا مبخه کو چا زما تابعداري وکړه فانه مني دا خو زمانه دی خو الله چا چې ستانه فرمانی کړي نو بیا ته غفور رحیم بخلی شي ابراهيم عليه السلام داسې دعا وختي وا او عيسى عليه السلام څه فرمایله و ان تعذبهم فانهم عبادك عيسى عليه السلام په فرمایي الله کو ته ول عذاب ورکه خو ستا بندگان دستانه څوک تاسو نشي کولای دا عیسایان ستا بندگان دی الله کو تور له عذاب ورکه نستانه څوک تاسو نشي کولای هو ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم الله کو بخنه دی ورته وکړه ته ډیر زور ور ذاتی نو بخله هم شي نو معنی دار چې الله کو عذاب ورکیم ستا اختیار خو کو الله او دی بخل نو خبي ځکه ته ډیر زور ور ذاتی نو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي او استا شان پشان د عیسی علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام دی بهر حال نبی علیہ السلام د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مشوره خوخه کړه وی د دې قیدیانو نه به فدیه واخلو او آزاد به کو د الله تبارک وتعالى د طرف نه په دې خبره باندې زور نه رااله اگر چې د الله د طرف نه اختیار وو کو قتل ویم تاسو ته اختیار کو فدیه ته اخلم تاسو ته اختیار خو نبی علیہ السلام فدیه غوړه کړله فدیه بیا د الله د طرفه رټن رااله ځکه چې بعضې کسان داسې چې د هغوی په زړونو کې لږ غونته کې بعضې کسان چې مال طرف ته معمولي غونته کې میلان او ځکه چې مال غني دا فدیه خو به راته میلو شي نو الله تبارک وتعالی د طرف نه رټن رااله سخت رټن رااله نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی داسې ناست یو جاړي عمر رضی الله تعالی راغی د الله پاک پیغمبر تاسو کوم خبره جوړی تاسو سترګو نه ولي وخت بهيږي نبی علیہ السلام ورته فرمایل ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض آیتونه تلاوت کړو چې الله تبارک وتعالی ته مشوره د عمر خوخوا چې دا ټول قتل شوی وي خو اختیار دا چې کو فیزه ته اخلي نه غسته شي ځکه د الله تر طرف نه عذاب را نه غي ځکه چې اختیار را کړی شوی وو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کو د الله د طرف نه عذاب راغلی وي نو سیوا د عمر نه بالا بل څوک نو بچي سیوا د عمر نه علاوه بل څوک بیا نو بچي بهر حال فدیه واغستا د فدیه حساب چې دام بیا د حیثیت موافقو چې څومره فدیه به د کس نه اغستش نو د سلور زرو نواله تر زرو درهمو پوری فدیه د جنگ بدر د قیدیانو کې خوده شو چې څوک مالدارو نه هغه به سلور زره فدیه ورکي چې ډیر زیات کمزور دي نه هغه به زر روپۍ فدیه ورکي او چې بالکل طاقت نه لري هیڅ شی وسره نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بلا معاوضه آزاد کړو بغیر د فدیه نه عزت تاسو اړو سور کوي ما او کم کسان چې لیکل کولې شو کنه لیکل کولې شو نو د جنگ بدر قیدیانو کې نبی علیہ السلام هغه کسان منتخب کړو وستاسو فدیه د زموږ مشکومانو ته لیکل خو په جنگ بدر کې چې کوم قیدیان راغلي وو او هغه لیکل کولې شو نبی علیہ السلام ورته فرمایل وستاسو فدیه دا شو چې تاسو دی کسانو ته لیکل خو زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ دغه شان لیکل زده کړو د جنگ بدر د قیدیانو نه لیکل زده کړو دا غي دا فدیه کې خوده شو بهر حال خلق پراتو او فدیه به ورکول او خپل قیدی به د ځان سره بوستو چې د مکې نه خلکو فدیه د خپل قیدیانو لګل کنه نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوم ابو العاص رضی الله تعالی عنہ په دغه ټیم کې لا مسلمان شوی نو دیم د جنگ بدر په قیدیانو کې راغلی و نو د خزه چې مواد د نبی علیہ السلام بیبي لور د نبی علیہ السلام لور زینب رضی الله تعالی عنها هغه د خپل خاوند د فدیه د پاره خپل د سرو زرو هار ولېګو نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام له د هار راغی کنه او داسې ورته وکتل ځکه چې د هر قیدی به فدیه راتله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخې ته کې خوده شو اذا الله پاک پیغمبر دا د پلان کې قیدی فدیه راغلی دا قبول کړه هغه آزاد کړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا فدیه رااله
وی د ابو العاص چې کوم ستا زوم دی د هغه د طرف نه دا فدیه راغلې ده هغه آزاد کړئ. نبی علیہ السلام چې داسې وکتل نو هاري مخې ته پروت دی. هغه هاري راواغستو او داسې په لاسو کې اړه وراړو جو ښکته یې کتل د سترګو مبارکو نه یې اوښکې را روانې شي داسې د ښار ته ګوري او جاړي داسې. صحابه کرام حیران شو چې نبی علیہ السلام ښار ته ګوري او جاړي ولې. نو صحابه کرامو دې تپوس کو د الله پاک پیغمبر زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شو ولې جاړي څه وجه ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هر دې اړه وراړو په لاسو کې یره کوي ستاسو خوخي کنه نو دا هر دې قیدی ته واپس کړي او دې آزاد کړي. وی دا هر چې دا د خدیجه ده د نبی علیہ السلام چې کومه بیبي وا خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه وفات شوی و دې وخت کې او دا زینب رضی الله تعالی چې کله و دې د کنه د دالور د خپل خار د خپل لور ته ور کړو نو چې د دې خاون گرفتار شو نو هغه د فدیه د پاره نبی علیہ السلام لرولېګو وی بابا ته وای چې دا والا زما خاون آزاد کا. نو نبی علیہ السلام چې خار ته وکتل خدیجه رضی الله تعالی عنها یاد شو نو په جړا شو هاري په لاسو کې اړه وراړو د سترګو نه وښ کې بيدي. نو صحابه کرام ته فرمایل وی کو ستاسو خوخه د خار واپس کړي دی قیدی ته د قیدی د آزاد کړي د قیدی د آزاد کړي. صحابه کرام هار راواغستو ابو العاص رضی الله تعالی ته ورکو وی دا واخله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا اوس زینب له واپس ورکا زما لور زمانه مکه کې پاتې شوی دا غیله واپس ورکا. او د ابو العاص رضی الله تعالی دا ډیر غیرتی وو ډیر غیرتی وو په د باندې د مکه کفار وس کړي وو وی ته د نبی اسلام دی لور له طلاق ورکا وسی په کړي وو خو دوی ز طلاق نشم ورکولې وی زه به د زینب په شانتي خزه بیا چرته پیدا کما زه دې له طلاق نشم ورکولې. د ابو لهب په زمانو باندې د نبی اسلام لورګانی واده شوی کوئی دني شوی نو ابو لهب زمانو ته وی دی له طلاق ورکای نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورګانو لغی څه ورکو رقیه رضی الله تعالی عنها د ابو لهب زوی طلاق ورکو خو لا واده شوی نه و بیا سره عثمان رضی الله تعالی عنہ نکاح وکړه. نو دی ابو العاص ته د مکه کافر ویل وی د نبی علیہ السلام دی لور له زینب له طلاق ورکا خود طلاق نه ورکو زره زینب په شانتي خزه بچرته عموما داسې خزه زنشم پیدا کوله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه خار واپس ورکو وی دا والا او لاړ شه مکې ته ځه ستانه مونږ فدیه نه اخلو خو چې دا وعده را سره وکړه چې مکې ته لاړ شي ماته به زما لور رالیږي زینب به ماله مدینې ته رالیږي ده ورته زما در سره وعده ده. هاري راواغسته او راغی مکې ته بغیر د فدیې نه چې راغی خپل ورور ته وی زینب رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیہ السلام له ورسوه مدینې ته ولا ورسوه. زینب رضی الله تعالی عنها غیرور روانه کړه سزا پورې بوسته هغه طرف پس نبی اسلام دوه صحابه کرام را لېګلی وو هغه بیا د نبی اسلام لور نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ورسوله. دغه ابو العاص ایمان په دې مقرانه وړو د ډیر مالدار او غټ تاجر او د شام ته تجارت لته نو یو په تجارت پویدو دویم امانتدارو نو خلکو به سره ډیری پیسې ورکولې چې رپونګ پکې تجارت کوا نو د شام ته تجارت لته بیا واپس د شام نه چراتل کنه نو د مسلمانانو د قافله باندې ورالو نو مسلمانانو ته هغه مال واغستو د سره چې څومره د تجارت مال هغه ټولتي واغستو او شپه ونه د هغوی نه پټ شو چې ته ما ونه وجني پټ شو مدینه منورې ته د شپې راغی چې د شپې راغی نو زینب رضی الله تعالی ځان را ورسو خپل خزي چې غیر ځان را ورسو د شپې غیر ځان را ورسو نو چې کله د سار مونږ وشو کنه نو خزي داسې د پردینه به اخواوي نو چې د سار مونږ شو نو د خزو د زینه आवाज وشو بما ابو العاص ته پناه ورکړي د څوک به ورته سوای نه نبی اسلام چې د आवाज ووري دوی د خو زینب نه ده د आवाज خو زما لور زینب ونکو ابو العاص کوم د خو مکه کې دی ویجی دا زینب ده زینب رضی الله تعالی आवाज وکړو وما ابو العاص ته پناه ورکړي د ګوره څوک ورته سوای نه نبی رسول الله صحابه کرام ته داسې مخامخ شو وی قسم په الله کو د دې خبرې نه خبر يم چې ابو العاص راغلی دی نیم خبر او دک आवाज چې تاسو وورید او خبر شو چې ابو العاص راغلی من دک आवाज وورید خبر شوم چې ابو العاص راغلی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی په مسلمانانو کې یو ادنا مسلمان چې چاته پناه ورکړي نو هغه ته صدا پناه ده نو لہذا ابو العاص ته هم پناه ده. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زینب رضی الله تعالی ورغه وی زینب ابو العاص خو راغله دی ډیر زیات عزت وکا خو ځان خواته به نږدې نه پریدي ځکه ته په د باندې حرام دی کافر دی او ته مسلمان یې ځان خواته به نه پریدي.
زینب رضی الله تعالی د ابو العاص رضی الله تعالی ډیر زیات احترام او عزت وکړو. کوم مسلمانانو چې مال اغسته و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی کو تاسو خو خې دی ابو العاص د مال واپس کړئ اگر چې تاسو ته جایز دی خو کو خپکیږي نه نو دا دلا ورکړئ. مسلمانانو ټول د خپل کورونو لوخي راو چلولو چا یو شی وړو چا بل شی وړو چې څه وړو کنه هغه ټول راړ ابو العاص ته ورکړو. ابو العاص په دغه موقع باندې غوونه کو هغه سامان راوغستو مکې ته راغی. چې مکې ته راغی خلکو ته د هغې امانتونه ورکړو سامانونه یې ورکړو. چې ټول امانتونه خلکو ته ورکړه که نه بیا یې آواز وکړو وی په ما باندې د چا حق باقي شته دی؟ خلکو ورته وي نه تا موږ ته هر څه واپس خپل را ورسول. وی در مې کړه هر څه که نه په ما خو د چا حق پاتې نه شو که نه؟ وي نه. وی واورئ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه ویلا وی زه د الله او د الله پر رسول باندې ایمان راوړم تاسو هم ګواه شئ ما ایمان راوړی دی. نو چا ورته وی په مدینه کې دی ولې ایمان راوړو چې مکې ته رالی دلته وی کو په مدینه کې مې ایمان راوړی وی که نه نو تاسو به راباندې دا الزام لګو چې زمونږ مالونه یې وړو هغه ازمولو هغه قبضه کول نو په دې بانه باندې مدینې ته لاړ چې زه ګرفتار شوم مسلمان شوم. وی نه هلته مې ایمان ځکه نه راوړو چې لومبې تاسو د ستاسو حقونه ورسوم او پس د هغې نه څه راوړم ایمان راوړم. او بیا لاړ مدینې منورې ته په نبي علیه الصلاة والسلام پسې چې څنګه لاړ که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام ورسره د زینب رضی الله تعالی نکاح بیا وکړه ده. وی دا ستا ښځه ده چې تا هم ایمان راوړو تاسو یو بل له جایز یې. نو په قیدیانو کې د نبی علیه الصلاة والسلام زوم هم راغلی ابو العاص رضی الله تعالی دارنګې په قیدیانو کې د نبی علیه السلام ترم راغلی عباس رضی الله تعالی عنہ دیم د جنگ بدر په قیدیانو کې د جنگ بدر په قیدیانو کې د عباس رضی الله تعالی عنہ خو دې ډیر مضبوط لوړ قد او دنګ او مضبوط هم او دې چې کوم صحابي گرفتار کړو هغه بالکل ټپ ټپ نری وچ سړی و. نو نبی علیہ السلام هغې صحابي ته ویل که زما دا تره دې څنګه راټینګ کړی دی دی خو ستا د راټینګولو نه دی ته کمزوری دی خو ډېر چاک دی دی څنګه گرفتار کو. وی د الله پاکه پیغمبره چې په عباس مې حمله وکړه که نه ما نه شو راټینګولی ما نه شو راټینګولی خو په دې دوران کې یو سړی راغی او ما چېرته پیژندم نه هغه زما سره کابو کو او ګپ ګپ یې را سره وتړو خو ما نه پیژندو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی دا خو فرشته وه دا خو فرشته وه ستا مدد له به جنګ بدر کې راله. نو عباس رضی الله تعالی هم گرفتار شو. نو چې کله د مدینې منورې ته راوستی شو که نه نو د ده په بدن باندې قمیص نه بدن کمیس نه د نبی رسول الله په تر په بدن باندې نو په دغه کمیسونو د خلکو راوړو په باندې کمیس نه پوره کېدو ډېر دنګ لوړو کمیس په نه پوره کېدو. نو د عبد الله بن ابي بن سلول رئیس المنافقین چې یادېږي د منافقینو سردار دیم د بدن نه ډېر غټه لوړو دا قمیص به پوره شو هغه خپل قمیص راوړو عباس رضی الله تعالی عنہ ته واغوندو. د دې وجنه دا رئیس المنافقین عبد الله بن ابي بن سلول چې کله مړ شو کنه نو نبی رسول الله خپل قمیص وېستو هغه ته په کفن پکې ورکو. دغه منافق ته نبی رسول الله په خپل قمیص کې کفن ورکړی دی. دا د دې وجنه چې نبی رسول الله د احسان په ځان باندې نه پرېښودو. نبی علیه الصلاة والسلام تر ته د قمیص ورکړی نو نبی رسول الله د خپل قمیص په مړینې باندې ورکو. دغه رئیس المنافقین عبد الله بن ابي بن سلول نو د قمیص به عباس رضی الله تعالی عنہ پوره شوی و. نو دې داسې لاسونه د قیدیانو له شاته جوخ جوخ تړلي وو. نو نبی علیہ السلام چې د شپې کوم ځای کې اودو د هغې کوټې سره برغ عباس رضی الله تعالی عنہ په دغې کوټه کې گرفتار و. نو دله دا لاسونه داسې جوخ تړلی شوي وو که نه د زویرګی کو د عباس رضی الله تعالی عنہ چې دې زویرګی کو نبی علیہ السلام څه ویل نه خو خوب وله نه ورته د تر اوازونه چې اورېدل که نه د تر فریاد یې اورېده اوس قیدي دی خامخا د نورو قیدیانو سلوک په ورسره کېږي. نو د هغه لاسونه جوخ تړلی شوي نو هغه فریاد کو نو نبي علیه السلام ټوله شپه اورېده خوب ورله نه ورته چې د تر فریاد یې په غوږو راته. صحابه کرام پوه شو چې نبي علیه الصلاة والسلام له خوب ځکه نه ورځي چې د عباس اوازونه اوري. نو صحابه کرام لاړو عباس رضی الله تعالی عنہ پرانستو چې پرانستو او د عباس رضی الله تعالی اوازونه زویرګی غلی شو که نه نو نبی علیه السلام په آرام سره وده شو سترګې ورالې. دا د تر سره مینه ده ښه دا د نبی علیه السلام د خپل تر سره مینه ده چې د هغه زویرګی اورېدو نبی علیه السلام له ټوله شپه خوب نه دی ورغلی. نن سبا زمونږ په معاشره کې لوی دشمن خلکو ته تره ښکاري لوی دشمن خلکو ته د تره زوی ښکاري. دا وایي زما تربور دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي تره په مثل د پلار دی پلار
څنګه چې حق د پلار دی دغه شانتې حق په تا باندې د تره هم دی. نن سبا زمونږ د پښتنو څومره نالګۍ او بغضونه او حسدونه او جګړې چې دي هغه د تره سره او د تره د زامنو سره دي. اسلام څه وایي موږ څه وایو؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تره په مثل د پلار دی او موږ وایو تره د تره زوی دا تربور دی، دا مې تربوران دي. نبی علیه السلام له خوب تر هغې پورې نه ورته تر څو چې د عباس رضی الله عنه زویرګې خطو. نو صحابه کرامو نبی علیه السلام سار شو. نو صحابه کرامو نبی علیه السلام ته وفرمایل دا الله پاکه پیغمبره د عباس رضی الله عنه نه فدیه منالو، د عباس نه فدیه ستا تر دې نه فدیه نه اخلو، دی به داسې آزاد کو. نبی علیه السلام وفرمایل نه فدیه خو به تې اخلی، فدیه به تې اخلی او د ده نه به ډېره اخلی. یوازې به خپله فدیه نه ورکوي، دوه سره ورېرونه ګرفتار دي، د ورېرونو فدیه به هم دی ورکوي، د نوفل او د عقیل فدیه به هم دی ورکوي. نو عباس رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وی وراره ولې خپل ولي د پکې ذکر باندې ډېر رګ دی، مطلب دا دی چې خپل دې ماف کوي راته نه، نو د نور نه را باندې هم ډېر رګ دی. وی ما سره پیسې نشته، ته وراره به باندې فدیه ډېر رګ دی، ما سره پیسې نشته. نبی رسول الله پیسې سره نشته؟ وی نه. وی ښه زما چاچی چې د کاکی ته چې راتلی او ام الفضل ته دې ویلو تا دواړو هلته کې درشل سره هغه پیسې خښې کړي، هغه څه دي څومره پیسې خو خښې کړي دي. عباس رضی الله عنه وی تا ته څنګه پته ده؟ اخو زه دې خبر یم هغه دې خبر ده، زه د کور راتلم هغه پیسې هلته خښې کړي چا هم نه یې لیدلي، ته خو په مدینه منوره کې ناستې تا ته څه پته ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ما ته زما رب ویلي دي. عباس رضی الله عنه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایمان یې راوړم، چې ایمان یې راوړم بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل د الله پاکه پیغمبره دا فدیه را باندې لږه کا، زه خو تا ته پاتې راځه د مخکې نه مسلمان وم خو د خلکو په زور ځان سره راوستی وم. نبی علیه السلام هغه معامله دي د الله سره ده چې ته مخکې نه مسلمان وي او که نه وي، خو که ته وي نو الله به درنه د دې نه دوچن بدله درکړي، د دې دوچن په یو ځای بیا مال غنیمت راغی. نو عباس رضی الله عنه سره صادر خور کو دومره پیټه تی واغس چې عباس رضی الله عنه سره روانو په مشکله باندې روانه په مشکله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل عباس رضی الله تعالی عنہ زما تر دی الله رحم پیو کی مال ډیر خوخته څومره مال ځان سره اغسته داسې خندلې. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل د دې بدله بدل الله درکې اضعافا مضاعفه دوچن په دوچندې به الله درکې. عباس رضی الله تعالی فرمایي وی مال الله بیا سل غلامان راکړو چې هغه ټول د کار او د تجارت خلکو سل کسان مال راکو. وی کو زه خبره ما باغی مکه باندې نورم ډیره زیاته فدیه ور کړی و، نور ډیره فدیه ور کړی و.